ابن خلدون وی رحمه الله په خپل کتاب کې وی تعلیم او علم دا دوه قسمه دي. تعلیم دا څو قسمه ده؟ وی دا دوه قسمه ده. یو هغه تعلیم او پوهه ده چې هغه دنیا سره رابطه ساتي، په دې کې تم خبره کوو او زه به هم خبره کوم، بل به هم خبره کوي. خیر دی که خطا شو، د دنیا لیبارټري ساینس دی، خطا شو کنه جهنم ته خو به نه ځي. یو هغه دین دی او هغه پوهه ده، هغه علم او تعلیم دی چې هغه د الله او د رسول دی. ګوره دې نه به ځان ساتي، هغې کې به غږېږي چې په کوم باندې پوهېږي او الله او رسول څه شی ویلي. په دې کې زما او ستا رای د یو مولا او د بل مولا رای دا نه چلیږي. خلک نن سبا مذاهبو سره ذکر مسلمان دلیل دی، ذلیله په دې دی چې هغه نقشه د محمد رسول الله خرابه کړې ده. اقصی دین چې کوم د قال الله او د قال رسول هغه د مسلمان راټیکي، والله چې دا مسلمان به مغه عزت ته رسېږي، کوم عزت چې الله تعالی صحابه کرامو ته ورکړی و، په هغه عزت چې د کسرا او د قیصر ماڼۍ نسکورې شوې.